په صوبه سرحد کې تاسو ټول خانان یې ریړې والا چې پرېړه کې مړه دا حکومت به زه ژوندی پرېږدم چې کم سړی بچو له پرېړه کې د 10 روپو سبزي خرڅوي 10 روپو سبزي او کمیټای والا پې راشي او پولیس ورسره وي او ګاډی تې په لارۍ کې واچي او تې بویځي او ریان دریانې پرېږدي په دغه سترګو ړانده شئ چې دا پې تاسو ګورئ تاسو په غبرګو کښېنئ دی به بېګاله څه چل کوي چې تا تې ریړه بوتله د ده ښځه او بچي به څه کوي تا په غبرګو سترګو ړوند شي یو افسر ته مې ووی چې دا دې ولې داسې وکړه ویلې جي زنانه نشي تېرېدی مال دغه زنانه دې خدای په خړ سیلاب یوړي د زنانو څه کار دی چې په بازارونو کې ګرځي ویل زنانه نشي تېرېدی دا کینډیډیټان بیا خفه کېږي وایي زنانه بیا ووټ نه راکوي دا بجلیګر مولا د ښځو خلاف دی واورئ اور څه پرېښوته تیار یم خپل ضمیر پرېښوته تیار یم پاکستان کې زما لاس کې چې زور او قوت راغی زه به ښځو ته هغه لوپټه د حیا ورپسې روم کومه لوپټه چې د بی بي فاطمې په سر وه بی بی فاطمه چې وفات کېده وصیت یې وکړ چې خبردار چې زما جنازه چرته د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه چې هدیرې ته چرته د ورځې یونس ولې زما جنازه به د شپې اوچته وای او بیا به مې په کټ د پاسه ډولۍ جوړه کوي او څادرې به پې واچوئ نو د شپې به جنازه ځکه وړئ او ډولۍ به پې ځکه جوړه کوئ چې زما د کپن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري زما لاس کې که قوت او زور راغی زما دې په خدای قسمی زبه د بی بی فاطمه حیا سبق خزو تخیما دا مې ایمان زه د خزو خلاف نه قرآن ویلی دی چې پیغمبرانو به دې قوم ته څه وی چې تاسو کا کفر کوئ زما به څه وکئ هو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم پتاسو یریګما د عذاب دا غلو ورزنا زما سکی نو زما عزیزانو عرض میں داو چې جمعیت العلماء اسلام په دې ملک والله العظیم که شوق لري د حکومت یا شوق لري مونږ په صدام وی خلق چې دوی اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي نو ته په ایمان وای چې په اسلام آباد کې مسلمانان خوند کوي که نرخزیان خوند کوي په اسلام آباد کې مسلمانان خوند کوي که په اسلام آباد کې د جنډا بازاري جړاګان خوند کوي مولیان اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي واوره مور یو خان او نواب او سردار ده بجوندې نه پرېدم ډیرو کې مې فضل رحمان ته وی مالستا سیاست لک سلو دی او زه د تیز سیاست شایقم 10 کروڑه پاکستانیان دي چې 2 کروڑه مې د تیغ نه نه وي